من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العلي العظيم. سورة الماعون دا سورة مبارك مکیی دی و بعض روایاتو کې مدنی هم راوړي دي او بعض علما وایي چې نیمه مدنی دي نیمه مکیی دي. هو قوي تفاسیر په مکیی کې راوستلې دي. دا سورت مبارک چې دی اوه آیات لري، 25 کلمې لري، 125 حرف پکښې کې دي. او څوک چې د دې سورت سره مینه لري ډېرې تلاوتوي، الله جل وعلا دته بخښه کوي که چیرې زکات ادا کړی که زکات د پر ذمه و هغه یې ادا کړی و، الله جل وعلا دی بخشي د دغه سورت مبارک په برکت سره. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أرأيت الذي آياتا لیدلی دی هغه څوک تعلیم سویه په هغه چا سره یکذبو چې دی تکذیب کوي بالدین په ورځ سره د جزا، په ورځ سره د قیامت، ورځ د قیامت نه مني. هغه څوک تا لیدلی دی، ته په عالم سوی یې. یکذبو بالدین چې دی تکذیب په ورځ سره د قیامت کوي، ورځ د قیامت نه مني. فذلک دغه نو الذي هغه څوک دی یدعو چې شړي الیتیم یتیم، یتیم شړي د خپله ځانه څخه، ولا یحض او باحثه کېده نه کوي نه د ځان نه د بل، علی طعام المسکین پر ډوډۍ ورکولو و مسکین محتاجه لره چې هغه محتاجه د مال وي دی هغه نه ورکوي. نو دا علما لیکي چې دغه کس چې و څوک ابو سفیان یادوي چې مخکې ایمان نه و راوړی، څوک ابو جهل یادوي چې دی به وایي یو غویی دا وش علالوي، خو یتیم به ورته رالی خپل حق به طلبوي، دا خپل حق یې هم نه ورکوي. کله کله یو انسان داسې سي چې دا خپل بغض و عداوت دا یې دوژخ ته واچوي، نور په بیبان خورا ښه ځواني مګر په خپلو کې ډېر نامرده وي. د خپلوانو خپل حقوق د ده پر ذمه باندې پاتې هغه نه ورکوي، خو پر بیبان بیا خلکو ته سخاوت کوي، ډوډیانې ورکوي، پیسې ورکوي. علما لیکي عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت چې دغه سورت مبارک فعاص ابن وائل سهمی کې نازل سوی دی. بل روایت راځي چې په ولید ابن مغیره کې نازل سوی دی. بل روایت راځي چې ابي جهل د یو یتیم وصي و، خو هغه به ورته رالی هېڅ شی به نه درلودی، سوال به ځینې وکړي خو ده به پسې واخیستی و به ترټي. او ابن جریج وایي چې دا صورت
په شان کې د ابو سفیان نازل سوی دی چې د په هره ورځ کې به وایي اوښ علالوي یتیم ورته رالی یو څه ځینې غوښتل فقرعه بعصاه په لکړه یې وویي پسې وایستی دا ټول روایتونه شته نو فذلک الذي هغه څوک دی یدعو چې دی پرېږدي پسې اخلي ترټي الیتیم یتیم ولا یحض نه ځان باحثه کوي نه بل یو على طعام المسکین پر طعام پر ډوډۍ ورکولو و مساکینو و محتاجانو لره نو فویل سخت عذاب دی وی للمصلین منځ کوونکو لره رسویي دی وی په عذاب سره منځ کوونکو لره الذين هغسې لمنځ کوونکي چې هم دی عن صلاتهم د خپلو لمنځو څخه ساهون بې خبره وي غافله وي په خپلو اوقاتو کې نه کوي د خپلو حقوقو سره یې نه کوي یعنی دی غفلت کوي او که بچیري فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هغسې کسان چې هم یراؤون دی چې دی په خلکو سره ځان ویني عبادت نه کوي که چیرې کوي د خلکو سره یې ګډ کوي خو هغه د ریا دپاره کوي او که د خلکو سره نه وي بیا یې کوي نګه سره ځکه په منافقینو په حق کې بل آیات مبارک راځي واذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا کم وخت دی لمنځو ته ولاړیږي ډېر درانه یراؤون الناس دی په خلکو سره ځان ویني او یمنعون دی منع کوي الماعون د ماعون لکه مالګه و بیلچاو لورو ګډوو بدنۍ داس مالګه اوبه اور لرګی دغه شان دا کوچني شان چې د هر ګړی په کارېږي په کور کې یو د یوه څه زغلی بل یې د بل څه زغلی یوه ته کور احتیاجات د همسایهګانو سره خو دغه ریاکاران خلک دغه د لمانځه ضایع کوونکي خلک دغه منع د دغه کوچني شیانو هم کوي دا کوچني شیانو څخه هم منع کوي دغه لا هم دی چاته ګټه نه رسیږي او بل دا دی چې دی په لمانځه باندې ډېر خپل فکر باندې بېباه کوي د لمانځه سره په خپلو وختو کې نه ادا کوي نو درې اوصاف د منافقینو ذکر سوي دي اول دا دی چې ترک الصلات دی دوهم ریاکاري ده څلرم بخل دی چې یمنعون الماعون یو کوچنی شی هم نسي ځینې اخیستلی دا په همسایهتوب کې دا یو شی زده کړي دا کوچني شیان خو موږ ورکوو خپلو همسایهګانو ته مګر چې راجوړي بېرته بې وروړې اوس خو داسې همسایهګان دي چې شی ورکړې بلا پر هغه خوا پسې غیب کړي ورکې کړي یا به 3-4 ګټه بیا ته پسې ورځې بیا نو چې درکوي په خټو لړلی شی په لاس درکړي که زینه د څه وړي که بیلچه د څه وړي وي که ګاډۍ د څه وړي وي که یو بل شی د څه وړي دا هم انصاف نه دی چې همسایه ښه د سره وکړه شی درکړي بېرته د هغه تیار شو ته ورته رارسوه چې دی دې ته ضرورت پیدا نه کړي دا زما شی راوړه اوس خو دغسې رقم همسایهګان دي چې هر شی ورکړي ورک سي بر پر هغه مخ پسې ولاړ سي چې بیا درته راوړي عیبجنې درته راوړي بیا به ته پرې اخته بېرته به څه ستړی دا هم د همسایهتوب انصاف نه دی چې تی کوي هر شی خو ورکوو مګر بېرته دستي ورکوئ دا مه کوئ چې په ځان یې کوي یا خراب کوي برای نو بیا ورته راوړي حقیقت د ریا علما لیکي وایي طلب ما فی الدنیا بالعباده طلب د دنیا کوي په سبب سره د عبادت او طلب د منزلت کوي په زړو کې د خلکو چې د خلکو په زړو کې د خپل منزلت ځان ته حاصل کړي خلکو ته غټ خبرې کوي دا بعضې خلک نه ریاکاران دا هم ریا ده غټ خبرې ورته کوي د خلکو په زړو کې ځای پیدا کړي نو علما لیکي چې ریا لره انواع سته اول یې دا دی
ښه پټه خوله وي مع اراده الجاه و ثناء الناس، پټه خوله یې خبرې نه کوي، خورا دروند دروند ولاړېږي، خو په زړه کې یې دا وي چې دا خلک به زما ثنا ووایي، زما به یوه مرتبه د دوی په نیز کې پیدا سي. دا هم ریاکار دی، پټه خوله ناست دی د دې دپاره دروند دروند ولاړېږي چې د خلک زما صفت وي. او دوهم لبس ثياب القصار والخشنه، زاړه کالي اغوستل، ځان فقیر و درویش شکلول، یعنی چې په دې سره د ځان ته هیبت د زهد، یعنی زه د دنیا څخه تر کې دنیا یم، مګر هغه سړي بور د دنیا زغلی، کالي یې زاړه اغوستي، رنګ یې د ملنګۍ ورکړی وي، مګر په حقیقت کې ملنګ نه وي، حقیقت کې ملنګي نه وي، دا زاړه کالي اغوندي، خو دا د خلکو کې ځان دغه کوي چې زه خو نن یو سړی یم، دا مطلب، دا هم ریا ده، دا هم بې فایدې دی دا کار. او دریم په قول سره ریا ده چې دی خپل غضب ښکاره کوي پر اهل دنیا والا باندې، دا اهل دنیا والا نه دي، دا داسې دي، دا داسې، دا خلک داسې دي، داسې دي، او اظهار د وعظ کوي، د نصیحت ورته کوي، دا باید دغسې وایي، دغسې وایي، او ډېر ارمان کوي چې کشکې مو داسې کولی، داسې کولی، داسې کولی. یو سړی یو به سود کوي، یو ناروا کوي، من سره کښېني، دی ملایانو ته باره نصیحت کوي، هر ناروا دی کوي، مګر دی باره ملایانو ته نصیحت کوي، دی خلکو ته نصیحت کوي، دی ګډ ګډ وي، دی ځان داسې پرځوي چې زه خو نو بیخي د دې دنیا او اهل سره د دې دنیا بیخي لرې پاته سوی یم، خو زما ډېر ارمان راځي پر دوی باندې چې دا اوس دوی څه کوي. دا هم یو قسم ریا ده چې پر خلکو باندې دغسې رقم جمعونه کوي. او څلرمه ریا دا ده چې اظهار د لمنځو د صدقاتو کوي، اظهار د خیراتو د صدقاتو کوي، خو لمونځ ډېر ښایسته کوي د پاره د لیدلو د خلکو، چې دا خلک یې وویني چې څنګه ښه لمونځ کوم، داسې ښه لمونځونه کوم، دا صدقات یې کوم، خو مطلب یې د خلکو لیدل وي، د خلکو په زړو کې خپل ځان اظهارول وي، دا هم ریا ده. نو دغسې د خلکو دپاره کار کول دا ټوله بې فایدې دي، د آخرت اجر نه لري. د سړي معامله به د خپل رب جل وعلا سره وي، که قول کوي، که لباس کوي، که ژوند کوي، که عبادت کوي، که صدقات کوي، که نور شان کوي، دا به ټوله داسې وي چې د الله جل جلاله دپاره به وي. نور شان که شیطان تا ته اندېښنې د اچي، د هغه به پاک نو په هغه شانو به بیا ته سر نه ګرځئ. نو اوس علما لیکي وایي لا بأس بالقراءة، وایي پروا نسته په خلکو سره ته یو صدقه و خیرات المنځ وینې، اذا کان الغرض الاقتداء، چې دا خلک په ما پسې اقتدا وکړي، د دې دپاره ته په خلکو سره یو عبادت ښکاره کړې یا ووایې یا ورته بیان کړې چې زه هم د تهجد لمونځ کوم، نو تاسې هم باید د تهجد لمونځ وکړي چې خلک اقتدا راپسې وکړي. بل علما لیکي وایي اجتناب د ریا څخه ډېر سخت دی، مګر هغه څوک د ریا څخه ځان خلاصولی شي چې د دې عبادت پر اخلاص د رب جل جلاله سره وي. ځکه نبي علیه السلام مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، دغه ځای ته تورې لاکې ته دې هلته کښېنئ، دې خواته راسئ، هغه فرمایلی دي وای الریا اخفا من دبیب النملة سوداء، دا ریا چې د ډېره پټه ده، دردربي د میږي چې دا تک تور میږی دي، په شپه کې تاریکه کې روان وي، د دې میږي دربی به نو څوک اوري، خو یو پټ شی دی، سړی نه په خبرېږي، ستا څنګ ته تېرېږي نه په خبرېږي. دا ریا هم داسې پټ عمل دی، پټ شی دی. نو سړی به ځان ګوري د ریا څخه، او عبادات به د ریا دپاره هم نه پرېږدي، چې عبادات د ریا دپاره څوک پرېږدي دا هم وریاکاره دی، ولې ستا معامله د رب جل وعلا سره ده، عبادت به د ریا دپاره نه پرېږدي چې کسره یې ترک وایي. څوک دی یو وخت کړ عمر د ساشت لمونځ کوي، اوس د خلکو سره دی اسې کوه، کړ عمر تهجد لمونځ کوي، نن د خلکو سره یې اسې کوه، باک مه پکوه، ستا معامله د خدای پاک سره ده.
او ډېر علما بیا پر دې باندې دي چې په فرضو کې ریا نه راځي. فرضي عبادت کې فرضي لمونځ دي، دا خو مکلف چې ښه لمونځ به کوو ګرده، نو دا کې ریا نه راځي چې هر څونه ښایسته کوې ښایسته کوه که مشکل نسته. او دغه رقم صدقات دي چې پټه ورکول سي خو ښه دي، او که نیت د سړي صحیح وي صفا نیت وي او بیا دغه کې پروا نه کوي. نو دا یو باریک شی دی، د هر چا زړه د ده سره دی، نیت یې د ده سره دی. عالم الغیب او د زړو مالک الله جل جلاله دی. نو څنګه چې د چا نیت وي هغسې ورسره کېږي. خو داسې هم نه ده چې هر سړي باندې د ریاکار ګمان به هم سړی نه کوي. د نبي علیه السلام مبارک په وختو کې نبي علیه السلام مبارک سره یو نفر ملګری یو سړی و ذکر یې کوي په زوره. دا نفر نبي علیه السلام مبارک ته وایي دا لکه چې ریاکاره دی چې په زوره ذکر کوي. نبي علیه السلام مبارک ورته ویل یاد ریاکاره نه دی، بلکې ده رجوع کړې ده خپل رب جل وعلا لره په ذکر سره. نو پر هر عابد باندې به هم سړی د ریاکاره ګمان نه کوي، هغه بیا کله کله خطا کیږي. نو دغه شني شیان او یمنعون الماعون، بل دا دی چې هغه منع کوي د ماعون، چې دا کوچني کوچني شیان دي لکه کټو، تبرو، سلواغو، پیالو، غلبیلو، دا شان خو په دې کې داخل دي. اوبه و مالګه و ور. ابي هريره رضی الله عنه روایت ابن ماجه را نقل کړی دی، وایي درې شیان دي دا نه منع کیږي، لکه اوبه، لکه ور او لکه مالګه. نو دغه کوچني شیان هم دغه بخیلان خلک، دا بد خلک چې دي دا یې منع کوي او نی ورکوي. سورة الماعون پر دې ځای پای ته ورسېدی.